د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلفه کاکړ د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې یو 18 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ داغدرې کلي کې یو 18 کلنې نجلۍ مژګان په نوم د شنبې په ورځ سهار د خپل پلار په کور کې ځان زندۍ کړی او مړه شوې ده. په فاریاب کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ځایي رسنیو ته ویلي چې د دې پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښو له امله 4 تنه مړه او یو بل ټپي شوی دی. د میدان وردګ د ترافیک مدیر وایي یو لانډ کروزر موټر چې له بامیان څخه کابل ته روان و په جانم کوټل کې چپه شوی دی. اسرائیلي سرچینې وړاندوینه کړې چې حزب الله به په راتلونکي 24 ساعتونو کې د دغه ډلې د لوړپوړي قومندان فواد شکر د وژلو غچ واخلي. په عین حال کې د لبنان دولت او خلکو د اسرائیل په وړاندې د حزب الله د ځواب وخت او طریقې ته په انتظار دي. حزب الله ته نږدې سرچینو العربي ته ویلي د فواد شکر د وژنې ځواب حتمي دی خو دقیق وخت د سیمو له حالاتو سره تړاو لري او دا چې آیا دا ځواب له سیمه ییزو محدودیتونو جلا وي او کله دوی سره به همغږی وي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدري د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد به د ایران او اسرائیلو د جنګ په ډګر بدل نشي. صفدري وویل موږ دواړو لورو ته خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې زموږ پر فضایي حریم تیری وکړي او زموږ د هیوادوالو امنیت له خطر سره مخ کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ایران اسلامي جمهوریت او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه زیاته کړه موږ به هر هغه توغندۍ وغورځوو چې زموږ له اسمان څخه تیریږي او یا زموږ د اتباعو لپاره ګواښ وي. ریوټرز د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ د اگست په نامه په سوریه کې د دوی پر مرکز د بې پلوټ الوتکې په برید کې څو امریکایي پوځیان او د امریکا په مشري پوځ ائتلاف پوځیان ټپیان شوي دي. دا په وروستیو ورځو کې پر امریکایي پوځیانو دوهم لوی برید دی. د امریکا د پوځ د اعلامیې له مخې په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو یو شمېر امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکو د شنبې په ورځ د اګست په 10 اعلان وکړ چې هیڅ یو ټپي جدي نه دی خو د ځینو سرتیرو د مغزو د احتمال ټپونو لپاره معاینه شوی. د جمعې په ماښام د سوریې د بشري حقوقو څارونکي ډلې اعلان وکړ چې د سوریې په شمال کې د حساک ولایت د خراب الجیر پوځي اډه چې د امریکایي ځواکونو مرکز دی پر دغه مرکز بې پلوټ الوتکې برید وکړ. د طالبانو د بیا واکمنۍ 3 کلنۍ ته په نږدې کېدو له زده کړو محرومیتو زیاتې نجونې او د هغوی کورنۍ د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پیله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګي لوړې نجونې په افغانستان کې ښوونځي ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږم ټولګي کې دي وایي تر راتلونکو 4.5 میاشتو به له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دوام فرصت له لاسه ورکړي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو سره لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. د طالبانو اکثر مشران بیا رسنیو ته په تیرو 3 کلونو کې د نجونو د مکتبونو د خلاصېدو وعده ورکوله او یوه جمله به یې د رسنیو او خلکو د غلطولو لپاره استفاده کوله امر ثاني. خو خلک دا پوښتنه همیشه کوي چې کله به دغه امر ثاني وخت پای ته رسیږي خو طالبان بیا نړیوال ته ټینګار کوي چې د نجونو تعلیم د دوی د کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپټمبر پر 18 نیټه د یو فرمان په صادرولو د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بنده کړه. د امریکا د ناورینو د باسکټبال ټیم د اګست په 10 نیټه کوربه فرانسې ته په ماتو ورکولو سره پرلپسې توګه د 5م ځل لپاره د اولمپیک اتلولي خپله کړه. د امریکا د باسکټبال ټیم چې د لیبرون جیمز سپین کری او کوین ډیورن په څېر ستورو سره د اولمپیک لوبو فاینل کې د فرانسې سره مخامخ شوه د 8 او 8 په توپیر سره کوربه ټیم ته ماته ورکړه. دا د اولمپیک په سیالیو کې د امریکا د باسکټبال د ټیم 5مه پرلپسې اتلولي ده. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاندې خبرونو له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې